بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې دلته یو زنانه را طلاقه سوله، ادا یې تېره سوې نه وه، د بل چا سره یې واده ور وکړي. آیا دا نکاح صحیح ده او که یا؟ فتاوا قاسمیه جلد نمبر 13 صفحه نمبر 1518 هغه لیکلي دي چې د عدت د پوره کېدو څخه د مخه چې کومه نکاح سوې ده هغه شرعا باطله ده. نو لهذا دغه ښځه د هغه سړي په نکاح کې نه ده. دې چې کوم تعلق سره ساتي نو دا بالکل حرام زناکاري ده. ځکه الله فرمایي ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب اجله. دا غرنګ شامی جلد نمبر 3 صفحه نمبر 122. البحر رایق جلد نمبر 4 صفحه نمبر 144. اده چې کومه زنانه عیالداره وي یعنی حمل لري، هغه چې کله کوچنی پیدا سي نو عدت یې پوره سي، او که حمل نه وي 3 واره به ناجوړي وله راځي. 3 واره چې ناجوړي راله بیا دا بل ځای نکاح کولی سي، او که ناجوړي نه وله راځي د یو مرض د وجې سه یا د بل څه د وجې سه، نو بیا هغه چې کله 3 میاشتې پوره سي بیا به بل ځای واده کوي، نکاح به کوي. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.